د کارچسیا خطرناکه ناروغي افغانستان کې څومره پیښې ثبت شوې، لامل یې څه دی، نښې یې څه دي او کوم ډول ناروغي ده، دا ټول په دې مطلب کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. بدبختانه د جګړې، بیکارۍ، لوږې او وچکالۍ ورهاخوا افغانستان کې روغتیایي حالات هم خراب دی. د کورونا درېیمه څپه روانه او بدبختانه د دغه وایرس له امله هره ورځ زموږ لسګونه هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي. بل خوا تازه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې له کوویډ سره تړلی تور پنکس یا تور پنجي یا په دري کې کارچسیا په نوم ناروغۍ 3 مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې موندلې دي چې په تور پنکس اخته 3 وړه ناروغان په کورونا وایرس هم اخته شوي دي. د عامې روغتیا سرپرست وحید مجروح وویل وروستیو کې هند کې هم د کورونا له ډېرېدو سره د تور پنکس ناروغۍ ډېره شوې وه. د روغتیا سرپرست وزیر وایي تور پنکس چې طبي نوم یې مارکومایکوزس دی ډېره نادره ناروغۍ ده چې په تېرو څو کلونو کې کومه پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. تبه، ټوخی، خوا ګرځېدل، پر خولې او پوزه تورې لکې او زړه بدوالی د دې ناروغۍ عامې نښې دي او په کورونا وایرس ډېری اخته کسان له دې ناروغۍ سره مخامخ دي. دا ناروغي په هغه کسانو کې پیدا کیږي چې د وجود مقاومت او دفاعي سیستم یې د وایروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي. تور پنکس څو ډولونه لري. کله چې انسان په تور پنکس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغېز کوي. که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، ساه لنډۍ، ټوخي، خونریزۍ او مغزو اغېز کوي. دا کوم کسان چې اوس پرې اخته دي د سترګو دید یې نشته او سترګې په دې شکل پټې دي. په نړیواله کچه د پنکس ناروغانو کې د 55 سره نمبرونو اټکل شوی دی، یعنې بدبختانه په هرو 2 تنو کې ممکن یو ومري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښو په شمېر کې لا هم د پام وړ کموالی نه دی راغلی او د کورونا ګواښ هم پر ځای دی. د کارچسیا دغه 3 پیښې چې اوس ثبت شوې 3 واړه د کورونا ناروغي لري او 2 دانې په دوی کې لوړ شکر هم لري. دغه راز د کورونا ناروغۍ دلتا ډوله یا هندي بڼه ډېره خطرناکه او وژونکې ده. نوبینان هیوادوالو ته پکار ده چې هڅه وکړي د افغانستان د روغتیا وزارت سپارښتنې عملي کړي او هیواد له یو لوی ناورین وساتي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا ستاسو شکر تر ازم پرې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.